الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دا ښیم چې څنګه کولی شئ سبسکرایب بټن انیمیشن جوړ کړئ، بالکل دا ډول لکه څنګه چې ما جوړه کړې ده. تاسې هم کولی شئ د خپل چینل لپاره د سبسکرایب بټن همداسې انیمیشن جوړه کړئ. نو که غواړئ د سبسکرایب بټن دا ډول انیمیشن جوړه کړئ، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. ویډیو مه سکیپ کوئ تر څو په ټوله ویډیو مو سر خلاص شي، داسې نه چې بیا په اخر کې ستونزه درته پیدا شي. نو مخکې له دې نه چې اصلي موضوع ته لاړ شو، له تاسو نه یوه هیله کوو، هغه دا ده چې زموږ دا چینل کوم تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی، دا سره سبسکرایب کړئ او سرخوا کې د دې بیل آیکن بټن باندې هم کلیک کړئ، بیا په آل باندې کلیک کړئ تر څو موږ هره ویډیو اپلوډ کړو بیا تاسو ته نو سمه ده. موږ ځو نو کاین ماسټر ته، تاسو ته دا په عملي ډول ښیو چې څنګه جوړیږي. دا د سبسکرایب بټن تاسو یو ځل بیا هم لیدلی شئ. تاسې زه اوپن کوم، دا ډول د سبسکرایب بټن خپل موبایل کې په کاین ماسټر کې په خپله جوړه کړئ. سمه ده. نو راځو کاین ماسټر ته. مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړو، نو راځو کاین ماسټر ته. نو وخت به نه ضایع کوو، ځو کاین ماسټر ته. سمه ده. نو زه کاین ماسټر ته رالم. دلته به تاسو په کاین ماسټر کې په دې ځای کلیک وکړئ. سمه ده. په دې ځای به کلیک کړئ او په دې کې به بیا هم دا انتخاب کړئ. تاسو لیدلی شئ 14 نه. کله چې تاسې 14 نه انتخاب کړئ، نو بیا تاسې راځئ لومړی تاسې هغه ویډیو چې ما تاسو ته ښکاره کړه، هغه ویډیو به تاسې له یوټیوب څخه ډاونلوډ کړئ. زما په دې ویډیو کې به د هغې لینک درته واچوم، هغې ویډیو لینک چې هغه تاسې کاپي کړئ خپل موبایل ته، او هغه کاپي کولو طریقه به هم زه تاسو ته په بله ویډیو کې وښایم چې څنګه کولی شو له یوټیوب څخه ویډیو کاپي کړو یا ډاونلوډ کړو. نو د سناپیټ په نامه یو اپلیکیشن د هغه خپل موبایل کې ضرور انسټال کړئ. لینک به زه درته په ډسکرپشن کې واچوم، تاسو کولی شئ له هغه ځای څخه انسټال کړئ. نو راځو لومړی هغه ویډیو ته. دلته په میډیا باندې کلیک کوو، په میډیا کې ځو، هغه ویډیو انتخابوو. ما هغه ویډیو راواخیستله، تاسو چې اوپن کوم دلته د چا نوم او لوګو نشته ورسره، تاسو کولی شئ چې په خپله یې جوړه کړئ. نو راځو او کار پې شروع کوو. لومړی به تاسو راسئ لایر ته. په لایر کې به تاسو لاړ شئ میډیا ته. په میډیا کې به تاسو لاړ شئ د خپل چینل لوګو ته. پیکسل اپشن به زه پیدا کړم او دلته زما د چینل لوګو ده. د دې سایز به تاسو داسې برابر کړئ او را به شي لیک به د لیکس به تاسو د ویډیو داسې بوځئ، دغسې دلته یې راولئ. تاسې دغسې تاسې به سایز برابر کړئ د دې هغو سره، همدلته به سم په منظم ډول کیږدئ تر څو ښه ښکاره شي، ښایسته ښکاره شي، بیوټیفول ښکاره شي. نو دا یې ما دلته منظمه کېښوله، تاسې لیدلی شئ. تاسو چې زه مکمله طریقه په دې ویډیو کې ښیم، ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر پایه وګورئ. نو زه یو ځل بیا لایر ته، په لایر کې بیا په ټیکس باندې کلیک او دلته د خپل چینل نوم لیکو. مثلا زه لیکم د ما د چینل نوم ده او په اوکې باندې کلیک کوم. دا هم دلته راوړو او سایز یې برابروو دغسې. دلته که تاسو غواړئ پاونډ تغیر کړئ یا پاونډ تغیرولی شئ، او که نه غواړئ کلر یې تغیر کړئ، نو کلر تور کلر ورکولی شئ، زیړ کلر یې، سور کلر یې، کوم کلر چې تاسو خوښ وي هغه کلر ورته انتخابولی شئ. مثلا زه سور کلر ورته انتخابوم، تاسې لیدلی شئ. تاسو یو ځل دا پلی کوو. نو اوس راځو په دې ټیکس باندې به کلیک وکړو. په دې ټیکس چې موږ کله کلیک وکړو، نو این انیمیشن باندې به کلیک وکړو. این انیمیشن به سلایډ اپ او بیا هم راځو په ټیکس باندې کلیک کوو. آوټ انیمیشن به سلایډ ډاون کو. بیا راځو په لوګو باندې کلیک کوو. د لوګو این انیمیشن به سلایډ اپ کو او دا به ټیک مارک کو. بیا په لوګو باندې کلیک کو او آوټ انیمیشن به سلایډ ډاون کو. نو زه تاسو دا ویډیو ښیم، پلی کوم یې تر څو تاسې ښه پې پوه شئ. ویډیو تر پایه وګورئ. نو وګورئ د هغه ویډیو ده ما اوس جوړه کړه ستاسې په وړاندې. نو راځو دا یو ځل په موبایل کې ثبت کوو. دلته بیا هم تاسو ته پلی کړم. نو دا په موبایل کې ثبتوو، ایکسپورټ باندې کلیک کوو
او تاسو ته په ویډیو کې د لګېدلو طریقه وښیم چې څنګه دا باید په ویډیو کې ولګوو. دا په موبایل کې ایکسپورټ شوه. نو راځو بېرته 14 باندې کلیک کوو او دلته بیا ځو ویډیو خو نه راخلو، نو دلته به یو بیکګراوند راواخلو تاسو لپاره چې هغه هر قسم بیکګراوند وي. مثلا زه دلته دا بیکګراوند راواخلم، ستاسو لپاره دا بیکګراوند ما راواخیستل تر څو تاسو ته زه پکې وښیم چې دا څنګه لګېږي. نو راځو وروسته بیا لایر ته، په لایر کې میډیا ته ځو، په میډیا کې هغه ویډیو چې موږ کومه اپلوډ کړه نو هغه راخلو. دا د دې سیس تاسو غټولی شئ او په همدې کښې مې هم کولی شئ. نو دلته به تاسو راسئ کروماکي په نوم اپشن به پیدا کړئ، دا ده پې کلیک به کړئ او دا به آن کړئ. تاسې اوکې کړئ، تاسې کتلی شئ دا یې ستاسو د سبسکرایب بټنه جوړه کړه. تاسو د دې سایز هم غټولی شئ، وګورئ. او زه اوس بېرته کروماکي ته ځم، د آن کومه، وګورئ داسې شوه. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښه سوي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو السلام علیکم ورحمة الله.